ها د یو ورور سوال کړی دی چې ما قسم خوړلی دی په یو کار باندې چې زه به داسې نه کوم اوس غواړم چې دا کار وکړم نو څه وکړمه قسم یې خوړلی چې زه به دا کار نه کوم اوس یې زړه کېږي چې دا کار وکړي نو اوس زه څه وکړم جواب د دې مسلې هغه دا دی یادې کوي او دا اهمه مسله ده ځکه چې د قسمونو دا خبره اکثر دی معاشره کې او کورونو کې او خلکو منځ کې راځي یو سړی د قسم وخوړو چې زه به دا پلانې کار نه کوم او بیا دې واپس کېده غواړي دې کار ته قسم نه بعد پیمانه دی وایي نه زه دا کار وس کومه نو دې واپس کېدی شي دې کار ته چې کله دې کار کې څه حراموالی نه بلکې حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه کله قسم وخورم فارى غیرها خیرا منها بیا وینم چې د دې نه دا بل کار غوره دی نو کفرت عن الا کفرت عن یمیني واتیت الذي هو خیر نو بیا چې وکړم د قسم کفاره ورکړم او کوم کار چې غوره هغه وکړم نو جواب دا شو تا ځان منع کړو د یو کار نه چې زه به دا کار نه کوم او په دې کار کې خیر دی نو څه به کې کفاره ورکړه قسم مات شو کفاره ورکړه قسم مات شو دې ته په عربي کې الحنث وایي بلکې د خیر کار چې نو بیا قسم ماتول مستحب دي کله نه کله ګوره واجب شي کله نه کله څه شي واجب شي چې لازم به ته دا قسم ماتې کله نه کله دې قسم ماتول حرام شي لکه اوس یو سړی دی هغه دا وایي چې زما دې په الله قسم زه به شراب نه څښم او بیا یې تپوس وکړي چې زه دا قسم ماتوم جایز دی وایي کفاره ورکړو بیا هم نشي ځکه چې دا کار حرام دی نو دې ټیم کې واپس کېده د لپاره څه دي هغه حرام دی کله نه کله واپس کېده واجب شي یو سړی وایي په الله مې د قسمي جومات ته لمانځه نه ځم ماتوي به ماتولی شي که ماتوي به قسم به ماتولی شي د دې څه مطلب یې خبره اختیار کې نه ده ځکه چې اخو ځان د حرام نه منع کړی ها زما دې په الله قسم وي چې زه به د خپل ورور سره وي خبرې نه کوم ماتوي به که ماتولی شي ماتوي به ولې به ماتوي ځکه چې دا خبرې نه کول دا حرام دي زما دې په الله قسم وي که د پلاني تپوس ته لاړم یو خپل یاد کو ماتوي به ځکه چې صله رحمي خبره ده رشتې قطع کول داسې دي دا خو حرام دي خو هر حال کې به څه ورکوي کفاره به ورکوي ځکه د قسم خوړلی کفاره به لازم ورکوي هر که چېرته د ورور مطلب دی گنجایش پکې ګوري چې زه به دې کار ته واپس شم او په ما به څه نه وي نو دا نه کېږي قسم چې دې خوړلی دی د هغې بې حرمتي خو وشوه که نه اگر که په تا لازم و چې ته دې کار ته واپس شي خو بې حرمتي خو وشوه که نه یو سړی وایي زما دې په الله قسم وي زه منزله نه ځم په دوست قسم ماتول څه دي لازم دي کفاره پکې شته ولې کفاره شته د قسم بې حرمتي خو وشوه که نه د الله نوم ذکر کړی زما دې قسم نو کفاره به ورکوي